ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين اسلام ډیرو درنو قدرمنو او عزت مندورنو در رمضان المبارک بهترین میاشت او د روژې د عبادت ښکلې موقع ده چې په دې میاشت کې او د دې عبادت په وجه الله رب العالمین بندگانو ته بشمار اجرنا ثوابنا خیرنا او منفعتنا ورکوي لیکن ډیره د خطر خبره دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعض روزدارانو په باره کې فرمایي چې
روژه به نیولي او هغوی ته به د روژې د ثواب نه هېڅ نه یې میلاو شوي، صرف لږه به ورته میلاو شي. هغه فرمایي رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ډیر کرت یو انسان به د شپې تهجد ته راپاڅي، د شپې لمونځ به وکړي، خو دې انسان ته به د لمونځ هېڅ ثواب میلاو نه شي، هېڅ اجر به میلاو نه شي، هېڅ ګټه به حاصله نه کړي، صرف شوګیره به یې وکړي. او ډیر کرت یو روژهدار وي، ځان به یې وږی کړی تږی کړی، سحر به را پېشمني ټیم به را پاڅېدلی، پېشمني د هغه به یې کړی، ټوله ورځ به یې د خوراک او څښاک نه پرهېز کړی، لیکن هغه ته به صرف په ثواب کې لږه ورته میلاو شي، بل هېڅ فایده به ورته میلاو نه شي. دا ډېره د بدبختۍ خبره ده او ډېره د شقاوت خبره ده چې د سرو زرو نه بهترینه موقع زموږ مخې ته راغله او موږ نه ضایع شو، سوا د لږې او تندې نه پکې بله فایده موږ ته میلاو نه شي. د دې بنیادي وجه به دا وي زما خوږو ورونو چې ډېر انسانان هغوی روژه نیسي، لیکن د روژې چې کوم شرعي آداب دي د هغې لحاظ نه ساتي. خوله به یې د خوراک او څښاک نه پرهېز کړي، ژبه به یې په دروغو شروع وي، ژبه به یې غیبت باندې شروع وي، په د حلال خوراک او څښاک نه به پرهېز کوي، لیکن د خپل مؤمن ورور غوښې به خوري، د حیوانات د حلالو غوښو نه به پرهېزي او د خپل مسلمان مړ ورور حرامې غوښې به خوري. زما خوږو ورونو یو څه خبرې دي چې موږ او تاسو د الله نبي صلی الله علیه وسلم په هغه د هغه نه منع کړي وو، باید د دې نه منع شو، باید د دې نه پرهېز وکړو. څنګه چې د حلال خوراک او څښاک نه پرهېز کوو، باید د دې محرماتو نه ځان وساتو تر څو د روژې ښکلې فایدې راته میلاو شي. په هغې ګناهونو کې اولنی ګناه دروغ ده چې دا ژبه به د دروغو نه محفوظ ساتو. وجه دا ده چې دروغ یو کبیره ګناه ده، دا د مؤمن صفت نه دی، دا د منافق صفت دی، دا د منافقت شعبه ده، دا ایمان ته ضرر رسوي. دا یوازې یوه ګناه نه ده بلکې ګناهونو ته انسان راکش کوي، ګناهونو ته. او د دې دروغو په وجه انسان د الله د رسول مبغوظ بنده جوړېږي، مبغوظ. نو ځکه موږ ته د الله نبي فرمایلی دي چې دروغ به پرېږدو، او چې چا دروغ پرې نه ښوده، خوراک او څښاک پرېښودلو ته یې الله هېڅ ضرورت نه لري. هغه فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. کوم یو انسان چې دروغ پرې نه ښودل او په دروغ یې عمل کول پرې نه ښودل چې هغه عام ګناهونه دي، د الله هېڅ حاجت نشته دی چې د خوراک او څښاک پرېږدي. محدثین ذکر کوي چې فلیس لله حاجه کنایة عن عدم قبول صومه. دا د دې خبرې اشاره ده چې روژه دې قبوله نه ده، چې دروغ دې پکې پرې نه ښودل، یوازې په خوراک او څښاک باندې تا ته اجر یوازې خوراک او څښاک نه په پرهېز کولو تا ته اجر نه میلاوېږي. زما خوږو ورونو وجه دا ده چې دروغ د منافقت شعبه ده. د الله نبي فرمایي چې درې کارونه چې په کوم یو انسان کې راغ دا خالص منافق جوړ شو، او چې د دې دریو نه پکې یو صفت راغلی دکې د منافقت شعبه راغله.
یو چې خبره کوي په خبره کې دروغ وایي، دویم چې څه شی ورسره امانت کېښودلی شي هغې کې خیانت کوي، او دریم چې وعده وکړي د وعدې خلاف. زما خوږو وروڼو دروغ هغه بد ګناهونو جنډه ده چې کوم یو انسان د خپله ژبه د دروغو نه محفوظ نه کړه، دغه انسان باندې نورو گناهونو خطرم شته، ځکه دروغ انسان نورو گناهونو ته کش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم والکذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مسلمانانو دروغ پرېږدئ، ځکه دروغ انسان نورو گناهونو ته راکاږي، نورو گناهونو ته یې رسوي او گناهونه انسان جهنم ته رسوي. همیشه به یو انسان به دروغ وایي او د دروغو تلاش به کوي چې د رب العالمین په وړاندې د دروغجن ولیکل شي، د الله په کتاب کې دروغجن ولیکل شي. انسان ته کله ناکله داسې حوادث راځي چې د ژبې نه دروغ وځي، لیکن پکار دا ده چې پښیمانه شي انسان په دې. اول مکمل فریض وکړي، خو بیا انسان د خطا نه جوړ دی، ګناهګار دی، ګناهونه ترې کېږي. دا یو ښکلې موقع ده چې دا خو پرېږده چې په دې کې د دروغ ووایي، خو د نورې زندګۍ د دروغو نه هم په صدق سره توبه وباسي. دروغ د الله نبی ته هغه مبغوث صفت صحابه کرام فرمایي چې یو ځل به د الله د نبی په وړاندې چا دروغ ویل، د الله نبی په زړه کې به دا انسان مبغوظ و مخکې به و د هغه اثر معلومېده چې ده ته به بدې کتل، تر څو چې هغه ته به پته ولګېدله چې دې توبه وایستله او نورې دروغ پرېښوده. دا وړوکی جرم نه دی زما خوږو وروڼو، دا خاصې د پښتنو په معاشره کې خلکو معمولي غونته کې خبره ګڼلې ده. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي تاسو داسې عملونه کوئ چې تاسو په ذهن کې د یختن هم ډېر معمولي دي، خو د الله د نبي په دور کې به مونږه هلاکوونکي ګناهونه شمارل. دویم د هغې نه غیبت دی چې د مسلمان ورور د غیبت نه ځان وساتئ، ځکه د مسلمان ورور غیبت د قرآن کې الله د هغې مثال ورکوي لکه د مړ ورور غوښې چې سړی خوري. الله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل اللحم اخیه میتا فکرهتموه. د یو بل غیبت مه کوئ، تاسو دا خوښه ګڼئ چې تاسو د مړ مسلمان ورور غوښه وخورئ. کله چې قرآن کریم کې الله رب العالمین د بني اسرائیل واقعا نقل کوي چې بني اسرائیل یو قوم چې الله په د خلی په ورځې باندې د میان او د غوښې خوراک حرام کړی او د میانو ښکار حرام کړی و. بني اسرائیل هغې ته حلې جوړې کړې، حلې، او په حلو باندې دغه ښکار وکړو. الله د هغوی نه ناراضه شو، الله ته ذلیله شادوګان جوړ کړل. حسن بصري رحمه الله فرمایي وایي والله ليس لحوم المؤمنين بأخف من لحوم الحيتان. زما دې په الله قسم وي چې هغوی د میانو غوښې خوړلې الله ته شادوګان جوړ کړل، او ته د مسلمانو غوښه خورې، تا نه به الله څنګه ځناور جوړوي. خو د الله صبر ډېر زیات دی، د الله حلم ډېر زیات. زما خوږو وروڼو، غیبت کوونکی انسان د خپلو نیکو اعمالو خزانې له ورځي په حقیقت کې هغې نه خپل خورجین خپل بوج ډکوي او هغه چاته تحفه کوي چې د چا غیبت کوي. یعنې غیبت په حقیقت کې خپل نیک اعمال راخیستل او دغې سړي ته په تحفه کې ورکول.
یو ځلې د حسن بصري رحمه الله په وړاندې یو د هغه یو غلام خادم راغلی ورته وویل چې فلاني ځای کې خلکو ستا غیبت یې کوو. هغه ورته په مجمع کې په پلیټ کې کجورې واچولې او ویل دا ولا یو سا او ورته وویل چې موږ داسې خلک یو چې څوک موږ سره احسان وکړي موږ د هغې بدله ورکوو. تاسو خپل قبول شوي اعمال د غیبت په وجه ما ته تحفه کړل، ما سره نور څه نشته، زه به دا کجورې تحفه کې درکړم. حقیقت معلوم نه دی، ستا خو دا خیال دی چې زه به دې سړي ته ضرر رسوم، دې غیبت کولو په معاشره کې به سپک کم، په معاشره کې به د هغه عزت ختم شي. خو په حقیقت کې ته د خپل اعمالو صالحه او خزانې ته ضرر رسې، خپل ځان ته ضرر رسې. همدغه وجه د زما خوږو وروڼو چې غیبت ډېر احسان کوونکی د انسان سره هغه انسان دی چې په دنیا کې ستا غیبت وکړو، د تا سره ډېر غټ احسان وکړو. ولې؟ ځکه دې تا سره په هغه ورځ د کومک کولو اراده ده چې انسان ډېر محتاج وي د قیامت په ورځ نیکو اعمالو ته، او ده د خپل نیک قبول شوي اعمال راواخیستل او د قیامت په ورځ باندې ستا خزانې ته ستا میزان ته ولېږه. دې وجې نه د بعضو سلفو نه منقول دی چې هغه فرمایي اخسر الناس یوم القیامه من یرا حسناته فی میزان غیره. دنیا کې ډېر غټ تاواني هغه دی، غټ تاواني چې دې څه نیک اعمال کړي او دا نیک اعمال قیامت په ورځ چې د عمل تلل کېږي د ده په تله کې نه پراته بلکې د بل په تله کې پراته او د ده د دشمن په تله کې پراته چې د ده بدې شي. غیبت خو خلک د هغه چا کوي چې بدې شي که نه، د هغه په تله کې پراته. او ډیره د تعجب خبره دا ده چې تا به ګناهونو نه پرهیز کړی او د قیامت په ورځ چې اعمال تلل کېږي د ګناهونو تله به دې د ګناهونو نه ډکوي، د ګناهونو ته به نه یې کړي او لیکن د یو مسلمان غیبت به دې کړی. الله به قیامت کې فیصله وکړي چې د هغه ګناه په ده باندې بار. غیبت خو پرېږده په ژبه باندې د غیبت اشاره چې سړی وکړه که نه، اشاره د غیبت دپاره دام غیبت دی. یو ځلې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې د یو بنې اشاره وکړه چې هغه د قد نه لنډه ولوي. فرمایل حسبک من صفیة کذا. ویل صفیه څه شی دی؟ هغه خو دومره ده، یو لیش ده، مطلب اشاره یې د لیش وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویله چې عایشې دا وړه خبره نه ده. ورته ویویله چې قسم په الله لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والله تا دومره ترخه خبره وکړه که دا د سمندر دی اوبو ته ورواړته دا ټول سمندر به تریخ شي د دې خبرې د وجې نه. د لیش اشاره. زما قدرمنو عزتمند ورونو د یو د لویش اشاره باندې ټول سمندرونه ترخه کېږي. نن چې زمون په عبادتونو کې خوندونه نشته، په مساجدو کې هغه مزه نشته، په عبادتونو کې هغه مزه نشته، د الله د یېرې جړاګانې نشته، د الله حقیقي یره په زړونو کې نه کېږي. وجه دا ده چې دا فضا زمونږ او ستاسو د دې ګناهونو د وجې نه داسې ګنده شوې ده، داسې ترخه شوې ده چې په دې کې د عبادت حلاوت او خوند او مزه نه راځي. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ په شپه کې قرآن کریم ختمه او هغه وایي دا خو زمونږ د زړونو ګناهونو خیرن کړي دي. وایي لو طهرت من القلوب لما شبعت من کلام الله. که دا زړونه د دې ګناهونو د خیرې نه پاک وی که نه، نو دا به چرې د الله په کلام ماړه شوی نه وي. یو ورځ کې یو شپه کې قرآن ختموي او دا به د هغه کرامت وي. ورنه عام مؤمنان د الله نبي منع کړي دي چې 3 شپو نه به کم نه وي.
موږ او تاسو ته چې قاري یو سپاره تلاوت کړ ټول یو ګنټه د الله کتاب ته څومره پس موږ او تاسو ستړي کېږو بوج راځي هغه ټول قرآن ختمه یو بیا هم وایي دا زړه مې صفا نه دی د ګناهونو نه که دا د ګناهونو اثر نه وی دا د خوند او د مزې کتاب دی دا به د الله په کتاب موړ شوی نه وي صحیحه کې شیخ الباني رحمه الله یو روایت صحیح کړی دی چې یو ځل نبي صلی الله علیه وسلم ابو بکر الصدیق او عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په یو سفر باندې وتل هغوی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته لپاره انتظام د خوراک کړی دی یو څاروی یې اخیستلی و هغه یې ذبح کړی اعلان یې وکړ لښکر ته چې ترکارۍ پسې راشئ او دا یوسئ ابو بکر الصدیق رضی الله عنه جلیل القدر شخصیت او عمر فاروق خپل شاګرد خپل خادم راپاسو چې راشي ترکاري راوړي چې ګوري خادم یې وده دی د خادم پر رابطه صرف دا خبره وکړه چې انه لیعایم نوم بیتکم او دې ته وګوره دا خو داسې وده دی لکه کور کې چې سړی وده دی د هغه ناراستی او د سفر د هغه ناراستی ذکر کړه او په سفر کې د خوب مذمت یې ولې ذکر کړه یو خبره دا خو داسې وده دی لکه کور کې چې وده خادم لاړ د الله نبي ته چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما ترکارۍ پسې رالېږلی یم هغې ورته وویله چې ورته ووایه چې تاسو ځان له خپله ترکاري تیاره کړې ده ابو بکر و عمر رضی الله عنهما ویریدل او په منډه منډه باندې رال د الله رسول خواته چې څه چل شوی دی وایي تاسو چې د دې خپل ورور کوم غیبت وکړو هغه ستاسو خوراک دی والله چې د هغې غوښې ستاسو د غاښونو تر مابین لیدلی شي سبحان الله چې دومره وړه کلمه د غیبت هم غیبت دی او دومره سخته خبره ده او دومره عظیمي هستیانو ته پې زجر ورکړی شو چې د غرونو په مقدار عملونه یې کړي دي ما او تا څه کړي دي چې دا غیبت په وجه باندې دا عملونه دا کج وج عملونه بیا د غیبت په وجه باندې ښه خرابه دغه وجه ده چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زما دې په الله باندې قسم وي وایي ما من شیء احوج من طول السجن من اللسان په الله مې دې قسم وي چې ټول عمر دپاره سړی جیل ته واچوي دا ژبه ده ټول عمر دپاره دا د جیل مستحقه ده ځکه دې ډېرې تباهیانې موږ له راکړي دي او ډېرو نقصاناتو سره یې موږ مخ کړي درېیمه لویه خبره چې سړی هغه پرېږدي زما خوږو وروڼو هغه حسد دی چې د کوم مسلمان سره دې په زړه کې غوټه ده دا ختم کا ځکه د الله نبي د دې رمضان المبارک په باره کې فرمایي چې د دې کمال دا دی وایي شهر صوم وایي صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر د رمضان المبارک د میاشتې روژې او د هرې میاشتې نه 3 روژې نیول دا د انسان د زړه هغه غوټه حسد او کینه ختموي چې دې رمضان المبارک ستا د زړه حسد ختم نه کړو او اوس هم دې پر اوسکرنۍ خبرې له یو لس غوټې ورکړي دي والله که یې ماف کړم مړی ژوندی ورسره نه کوم په کور به نه راځي او په کور نه ورځم په درشل ورته خپله ږدم دا څوک دی چې تا ته دې څه قسم کړی دا چېرته یهودي دی نصراني دی منافق دی مشرک دی نه دا مې وراره دی دا مې خوری دی دا مې ورور دی دا مې چاچي ده دا مې خور ده دا مې خورزه ده دې نه مسلمان قسم کوي چې کلونه تېر شو که نه او ستا په دې کلکه زړه کې نرمي راغله او د رمضان غونته کې د رحمتونو شیبې تا باندې تېرې شوې او ستا زړه یې نرم نه کړه الله ته په چغو چغو وژاړه چې یا الله زه څومره بدبخت انسان یم چې په دې بهترینه میاشت کې زه بدبخته یم ځکه ستا حبیب دې ته بدبخته ویلي دي او فرمایلي دي چې والشقي من حرم فیه رحمت الله د دې نه بل بدبخته نشته دی چې د الله د رحمت په دومره میاشت کې د په زړه کې ترحم ونه ګرځېده بدبخته دی قدرمنو ورونو راځئ
چې خپل ځان سره سوچ وکړو په معاشره کې موږ د مسلمان سره ولې تعلق پرېږدو، ولې د مسلمان هتک کوو، ولې د مسلمان سره زموږ تعلق قطع دی. موږ ته خو الله د صحابه کرامو کردار پیش کوي، د صحابه کرامو په نقش قدم روان شئ. صحابه کرامو څنګه یو ځل ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه او ربیع بن کعب الاسلمی رضی الله عنه یو ځای کې په یو بوټي باندې تنازع راغله، د خولې بحث مباحثه یې راغله چې د ابو بکر الصدیق د خولې نه ورته غلطه خبره ووتله. خو چا سره چې د آخرت فکر یې هغه بوج آخرت ته نه جمع کوي. هغې ربیع بن کعب الاسلمي ته ویله ربیعه بېرته راله انتقام واله وکړه کنځله چې دا بدله دې خلاص قیمت کې ته پاتې نه شي. ربیعه ورته وایي ابوبکر ته د مسلمانانو مشر یې، سپین ږیری یې، زموږ مشر یې، څنګه زه تا ته کنځل وکړم؟ ویل چې لیکې زه به د الله رسول ته درخواست ورکوم چې دا دې په دنیا کې زما نه انتقام والي چې آخرت ته بدله پاته نه شي. دا به څوک کوي؟ ورونو دا خبرې به موږ ته تعجبولې ښکاري چې چا سره د آخرت د حسابۍ غم وي، هغه خپله کاته آخرت ته صفا کوي. موږ سې فکر نشته دی، ځکه پروا نه لرو. دی روان شه د الله رسول ته، ربیعه پسې وروسته ور روان دی. د ربیعه قوم ربیعه ملاتړ کې را روان دی، وایي کنځل یې درته وکړه او د الله رسول ته هم درخواست کوي. ربیعه خپل قوم ته وایي ای زما عزیزانو، تاسو دا هستي پېژنئ، دا د الله د نبي د غار ملګری دی، خیر دی که یوه خبره یې ما ته زیاته وکړه. داسې نه چې دا تاسو زما سره وینئ چې قوم د ده په دفاع کې راغلی، د دې د وجې نه ابوبکر غوسه شي، د ابوبکر د وجې نه د الله رسول غوسه شي، د هغې د وجې نه رب غوسه شي، د ربیعه دنیا آخرت به برباد شي. ځئ واپس شه. دی د الله رسول ته لاړ، ربیعه ورپسې وروسته ور روان دی. هغه ته پوښتنه وکړه چې ربیعه څه چل دی؟ ویل داسې بحث مباحثه راغله، ده ما ته یو تیزه خبره وکړه، اوس وایي چې ما نه د هغې انتقام واله. زه یم چې دا زما په خوله نه راځي چې تا ته داسې خبره وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي او کنه ربیعه داسې ورته وایي چې الله دې تا ته معافي وکړي، یغفر الله لك. داسې ورته ووایه. زموږ خبرونه موږ او تاسو هم انسانان دي. په معاشره کې د یو مسلمان ورور د خولې نه تیزه خبره وځي، غلطه خبره وځي، خیر دی، هغې له بیا لس غوټې مه ورکوه چې کلونه کلونه او کال تېرېږي او غوټه ورپسې اضافه کېږي. نه، بلکې عفو یو عبادت دی او ډېر ښکلی عبادت دی، ډېر ښکلی، چې د دې په وجه باندې الله رب العالمین بندګانو ته عفو کوي. او کوم یو انسان چې نورو بندګانو ته عفو کوي، هغې ته الله عفو کوي. لکه د سلفو په دور کې یو عالم و چې د هغه طریقه دا وه چې هغې سره به چا بحث مباحثه وکړه، غلطې خبرې به واوړېدې راواوړېدې، نو د هغه خواله چې به راغلی ته به ورته ډایرکټ ویل چې الماضي لا یذکر، تېرې خبرې به نه ذکر کوه، ورکې که هغه سړي زړه خفه کوي. الماضي لا یذکر، څه چې دې کړي دي ښه دې کړي دي هغه پرېږده، آینده کې به دواړه وروري کوو. دا انسان چې کله وفات شو په خوب کې ولیدلی شو، چې په خوب کې ولیدلی شو، چا ته یې پوښتنه وکړه چې الله در سره څه معامله وکړه؟ ویل رب العالمین مخې ته ودرولم او ما ته یې ویل چې فلانیه الماضي لا یذکر، تیره نه ذکر کوو. یعنی مطلب دا چې تا زما بندګانو ته تیره معاف کړې ده، زه تا ته تیره معاف کوم. تا زما بندگانو ته د مخکنۍ زمانې خطایي معاف کړې ده، زه تا ته عفو کوم، زما معاف کړې. الماضي لا یذکر. زموږ خبرونو ګناهونه زموږ او ستاسو دپاره زهریله څیز دی. عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی ان للسیئة سوادا في الوجه
وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في العيش في الرزق وبغضا في قلوب الصالحين. پنځه درانه آثار، پنځه درانه سزاګانې د ګناه په وجه انسان ته ورکولی شي. یو ګناه په مخ باندې اثر کوي. هغه انسان چې د ګناهونو نه ځان ساتي ولو که د رنګه تور وي خو مخ کې یو نور وي، نور په مخ کې یو سر وي. او چې کوم انسان د الله نافرماني کوي مخ یې بې سره شي بې نوره شي. دویم د دې انسان په دې زړه کې یو ظلمت وي. مونږ او تاسو یو یاره زړه مې پریشانه دی او په زړه مې بوج دی او یاره پریشاني ده او ټینشن دی. د ګناهونو اثر دی چې زړه یې دله تنګ کړی دی. دریم د هغې نه د ګناهونو په وجه باندې الله رزقونه بندوي. رزقونه کې تنګوالی د ګناهونو په وجه راځي. ګنې د الله دومره خزانې دي چې الله فرمایي که دا ټول انسانان مړي او ژوندي انسانان او پیریان په یو میدان کې ودرېږي او زه د ټولو انسانانو ارمانونه پوره کړم، زما په خزانو کې دومره څه نه کمیږي لکه ستن چې بحر ته کته کړي او بېرته یې راوچته کړي. ستن د بحر نه څه شی کمولی شي؟ د الله خزانې ډکې دي خو نقصان په ما او تا کې دی. او څلورم د دې په وجه باندې د ګناهونو په وجه باندې په بدن کې سستی راځي. یو ګناه چې دی وکړه بل عمل نیک عمل ته به بدن سست شي، هغې بل ته سست کړي، هغې بل ته سست کړي لکه سم چې چا تړلی. او پنځم د الله د بندګانو په زړونو کې به مبغوض وي. زما خبرونو دا د ګناهونو د معاف کېدلو ښکلې موقع ده. راځئ چې الله رب العالمین ته خپل ګناهونه خپل مخې ته کېږدو، هغې باندې الله ته جړه او فریاد وکړو، سوال او زاري وکړو، الله ته په صدق توبه وباسو او عزم وکړو چې الله آینده کې به ستا نافرماني نه کوو. الله دې موږ او تاسو ته ګناهونه معاف کړي او رب العالمین دې آینده کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر